حق کار چې هغه افسوس سره وایم کافرانو به کو غرب او یورپ والا به کو ایلوین د شیطان ورځ د هغې جشن چې مناوېدو او په هغې به غرب والا کافرانو د هغې دپاره خپلې سحرې جوړولې د شیطان خوشحالي به مناوله د شیطان دپاره جشن مناو نن هغې پاکې مقدسې خاورې ته راغله نن د سعودي ځمکې ته د سعودي ریاض ښار ته الله اکبر کبیره افسوس سره وایم الله څومره بې احساسه خلک یو څومره بې ضمیره خلک یو الله زموږ د زړه نه ایمان ختم دی هغه پاکې مقدسې خاورې ته چې د ریاض خاوره ده هغې ته ایلوین راغی د شیطان ورځ د هغې جشن نن د سعودي په پاکه خاوره باندې په هغه مقدسه خاوره باندې په هغه قدرمنده خاوره باندې نن د شیطان دپاره جشن مناویږي نن د شیطان دپاره خوشحالي کیږي هر یو کال به غرب او یورپ کې کېدله په 31 اکتوبر باندې نن زما مرکز ته راغله نن هغه ځای ته راغله چې د کوم ځای نه اسلام خور شوی دی مسلمانه نور د دې غفلت د خوب نه بیدار شه مسلمانه نور د دې غفلت د خوب نه پاسه اسلام یې دله ختم کو ایمان یې در نه ختم کو لا تر اوسه ته په دې باندې خبر نه ستا مقدسه خاوره ستا پاکه خاوره هلته نن د شیطان دپاره خوشحالي مناویږي هلته نن د شیطان دپاره جشن مناویږي د تمام علماو خولې وربندې دي علماو تاسو ته وایم ذمهوار خلک یې د محراب او د منبر خلک یې د قال الله قال رسول غلامان خلک یې دعوه د پیغمبر د وراثت کوئ یاد وساتئ کو نن دې دپاره اواز اوچت نه کوئ سبا زما ملک ته راغله سبا زما علاقې ته راغله دلته به د شیطان دپاره جشن مناویږي دلته به د شیطان دپاره خوشحالي کیږي هسې خو هر یوه ورځ کله په فیسبوک د پلار ورځ ده کله د مور ورځ ده کله د استاذ ورځ ده زویم د پلار ورځ هغه خلک مناوي چې چا د چا په زړه کې د پلار وقار نه د چا په زړه کې د پلار عزت او احترام نه ما ته هر یو ورځ زما د پلار ده ما ته هر یو ورځ زما د مور ده ما ته هر یو ورځ زما د استاذ ده ما ته هره شپه زما د پلار د عزت او د ادب او د احترام ده ما ته هره شپه زما د مور د قدر او د عزت او د احترام ده ما ته هره شپه زما د استاذ د عزت او د احترام ده فیسبوکونو کې یوه ورځ د پلار عزت وي هر سړی د پلار تصویر ورکوي وی نن د پلار ورځ ده نن د مور ورځ ده نن د استاذ ورځ ده یاد وساتئ مسلمانانو هره ورځ د پلار ده هره ورځ د مور ده هره ورځ د استاذ ده او د شیطان خوشحالي پکې ځان له راغله اوس د شیطان دپاره جشن اوس د شیطان دپاره مناول هغه څیزونه د هر چا څېرې بدلي والله قسم دی افسوس سره وایمه جړه په دې خبره راځي مسلمانه کم وخته پاتې شوې لږ د ریاض د ښار حالات وګوره لږ ریاض والا وګوره هلته د شیطان چهرې جوړې دي هلته د شیطان شکل جوړ دی په هغه مقدسه خاوره باندې په هغه پاکه خاوره باندې زما د اسلام مرکز نن د شیطان د جشن دی زما د اسلام مرکز نن به د شیطان ورځ پکې لمانځل کېږي او علماو تر څو به په دې خوب ودی پاسه یار دا اور زما کور ته را روان دی دا لمبې زما لمن سیزي مسلمانانو د دې خبرې غم وکئ او دا پیغام دنیا ته ورسوئ او د دې لپاره آواز اوچت کړئ ورنه سبا به په دې ملک کې خداداد پاکستان افغانستان په دې علاقو کې دا قصې او د خلاصون لاره به مو نه وي